بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو غواړو یو پروجیکټ جوړ د چی شي لپاره د یو داسې کاروبار لپاره چې هغه اجناس اخلي او خرڅوي. نور خدای دې وکړي چې هغه عادي دکان ده، هغه د موبایلو دکان ده، هغه د دوا سیستم ده، چې هر شی د هغوی ټول شیان اخلي او خرڅوي. ښه پروډکټ بیس بزنس کیږي. ښه نو موږ راځو یو ډیټابیس جوړول غواړو د دې خلکو لپاره. څه کوو؟ زو رن ته پرن کې لیکو چې MS اکسس انټر کوو تر څو پورې اکسس پروګرام خلاص شي. کله مو چې دا ولیکه له دې نه وروسته راځو ورته وایي چې بلانک ډیسکټاپ ډیټابیس، یو خالي ډیټابیس موږ ته جوړ کړه. د څه په نوم باندې جوړ کړو؟ نوم به ورکړو چې څه شی؟ رحمت موبایل هاوس. صحیح ده. مثال یا یو بل شی چې هر څه د نوم ورکوي، سوپر سټور دپاره یې جوړوي نوم هغه ورکړه، بل شی ورکوي هر څه چې کوي. صحیح ده که نه؟ مثلا دا موبایل یې ماخلي، چارجرونه ماخلي خرڅوي، خلکو نه یې راوړي، خلکو ته یې په قرض ورکوي، یا هم د فروشي لري. پوه شوې؟ اوس دا غواړو دې دپاره یو ډیټابیس ارنج کړو. نو ډیټابیس ته مو نوم ورکړه کوم ځای کې سټور شي. زه راځم ورته یم په جي ډرایو کې، ځکه زه دا کمپیوټر کې دی شي نن انسټال کوم، ډېر مشکلات دي پکې چې بیا ډیلیټ نه شي. په جي ډرایو کې مو راواخیسته او هلته مو اوکې کړه او ورته یم چې کریټ. صحیح شو؟ هلته څه وشو؟ یو ډیټابیس جوړ شو. اوس اولین قدم کې موږ تاسو دې ته ټیبل یې جوړو. ها څه جوړو؟ ټیبل یې جوړو چې کم ټیبلونه پکار ده. یو ټیبل موږ جوړو د څه شي لپاره؟ سټاک لپاره. چې د ګودام کې څومره مالونه وي هغه هلته په یو ټیبل کې څه وشي؟ ذخیره سي. ها نو کریټ ته راځم، ټیبل ډیزاین، ټیبل جوړوم، ورته یو فیلډ د اوسیږي PID پروډکټ ID. ها اټو نمبر ورکوي، تاسو نمبر ورکوي چې سره رقم تم خوښوي، که نمبر هم ورکوي مشکل نشته، په خپله به یې لیکئ 12 14 نمبر 15 14. نو درته مې چې کم یو سیستم منظم وي. پوه شوې چې کم یو تاسو ته اوکه نه چې خالي نه پاتې کېږي. پوه شوې؟ نه به یې بیخي. ښه اوس راځو موږ تاسې مثلا پروډکټ ID مو ورکړه، ډیټا ټایپ او نمبر. دې نه وروسته پی نیم د پروډکټ نوم، کوم جنس لري ځان سره، موبایل ده، چارجر ده، کور ده، چې شی ده. که د عادي دوکان هغه به پکې لیکي چې ژاوله ده، دا شی ده. پوه شوې؟ هغه مشکل نه ده، د هر رقم ته چې اوس راځو ورته لیکو پی نیم، کمپني د کومې کمپنۍ والا ده. صحیح ده. ډسکرپشن نور تفصیل 12 GB ده او خړ رنګ کې ده او دا د تفصیل ورته لیکه چې دا شی د دغه کمپنۍ او دغه مشخصات لري. ډسکرپشن ده. او راځو ورته لیکو چې پرایس دا شی موږ ته په څو تمامیږي، موږ ته په څو تمامیږي هغه شی به ته دلته لیکې. ښه او راځو دلته ډیټا ټایپ نمبر، او راځو ورته لیکو چې څه شی بل څه ورته ولیکو چې پکار دي چې یو ګودام کې د یو چی شی مو لیکو. نور کوم مشخصات پکار دي؟ وایه. ګودام لپاره یو ټیبل جوړوم، د جنس نومي، دا جنس دغه شی لرو، موبایل لرو، دا سامسونګ کمپنۍ ده. مثلا راځم ورته لیکم چې ماډل به م ورکړم. څه دې نه به پورته راشم، انسرټ یو فیلډ ورکوم چې شی ماډل، کم ماډل ده او خیر څه ماډل هم جدا کړو ورته. صحیح ده. او ډسکرپشن کې رنګ او پروسیسر او دا شیان ورته ولیکم، دومره قیمت ده. بل چې شی نه څه پې کومه که لیکې وي لیکې کېدای شي او سړی وایي چې جوړوم ما ته دا شی پکې ولیکه. کېدای شي ته مثلا راواخلې یو عادي دکان ته جوړې، ایکسپایر ډیټ هم ورکړه چې دا شی په کوم تاریخ باندې څه کېږي. بل اور چې ایکسپایر ډیټ وایي ټول ایکسپایر ډیټ والا شیان درته چې تاریخ ایکسپایر ده که نه. اوس ګورو. ښه پرایس قیمت یې څو ده، کوانټیټي 100 دانې لرو دا جنسونه. ښه او ټوټل مجموعه د 100 روپۍ کېږي. نو ټوټل ته به راواخلئ، ټایپ به کلکولیټډ ورکوي ځکه چې پرایس به په کوانټیټي کې ضرب شي، مجموعه به یې دلته راشي. ښه چې مجموعه د 200 روپۍ دا شی لرو، په دې کې ډیټا ټایپ پرایس ملټیپلای بای کوانټیټي. ښه دا مو وکړه، بل چې خو نه دی پکې پکار انشاءالله. صحیح شو که نه؟ دا مو راواخیست. هاو کنټرول اس سیف ټیبل سیف کولی شي. ها نه کوالټي سمانه ښه ده، خراب ده، خو ما ډسکرپشن کې تفصیل لیکو. ښه او سټاک، د سټاک په نوم باندې مو دا سیف کوئ. پرایمري کی نه لري ورکوي، ورته نه پرایمري کی مه ورکوه. سټاک ټیبل مو جوړ کړ. بل ټیبل د څه شي جوړوم؟ وایه ودرېږه اسی به راته وایي. بل څه شي دپاره ټیبل جوړ کړم؟ آفرین. بل ټیبل د چا دپاره جوړو؟
کسټمر د پاره ټیبل جوړوم کریټ ته راځم ټیبل ډیزاین ته چې دلته د مشتریانو مشخصات یاداشت دي لیکم سی آی ډي کسټمر آی ډي سی نیم د کسټمر نوم چې شی ده صحیح ده فون نمبر موبایل نمبر او راځم ورته لیکم چې څه شی ایمیل او بل څه شی ادرس صحیح ده کنه بل شی خو نه لیکو دلته د مشتری فقط دا شی لیکو ځان سره پوه شوې که نور شی لیکو لکه آفرین یو شی وړي 100 روپۍ باقي سو سی حساب سو دا خبره دی وکړه بل چی خو ضرورت نه لري ها دا بس سیف کو زه هم آرډر نه راغواړم چې څوک شی غواړي بس ډایرکټ ورکوم مثال وایم آرډر نه لرم صحیح ده ځکه مونږ یو دکاندار راځو څوک آرډر نه راکوي شی راځي چې وی وړ پسې رسوي چې دا شی وی وړ نه همدا هم ورکوم خو چې شی راځي شی ورکه بل ورته لیکو چې دا واخله خلاص شو په هغه وخت کې رسو پسې صحیح ده خو چې ورومه لېږل په دې مشتری پسې رسومه صحیح شو که نه هېڅ آرډر څه کوم نه پکې اضافي کنفیوژن جوړ دا سیف کومه ټیبل د څه په نوم باندې د کسټمر په نوم باندې دلته بس حکمت ذهن دا د لږ کار وکړي انشاءالله تکړه شوی ده زه تمه ورته پیدا شو چې شی کوي اوس دلته د جنس ویوړ پیسې راوړلې دې دپاره اوس باید مونږ یو کاته ولرو که نه یو لیجر د کسټمرانو دلته دې ټیبل کې به صرف د دې مشخص حکمت هغه به دلته نه لیکو ښه اوس به څه کوو دوی دپاره به د کسټمرانو دپاره به جدا یو لیجر جوړ کړي ښه یو ټیبل کې را به شي دلته کریټ ته ټیبل ډیزاین اول ټیبل یې تکمیلوو ښه راځو ورته لیکو چې څه شی سی آی ډي کسټمر آی ډي اټو نمبر به نه کوي نمبر به کوي ځکه دلته به خپله لیکي ښه چې فلانی کسټمر بل کسټمر پوه شوې دلته که اټو نمبر که خپل اول دوم داسې رسېږي غلط ده ښه نمبر به دلته ورکوي سی نیم د کسټمر نوم چې شی و راځم ټي ډیټ تاریخ د معاملې ټرانزیکشن ډیټ ښه کم تاریخ کې معامله وشوه ډسکرپشن تفصیل د معاملې چې شی و ورته به ولیکي 15 موبایل او 10 چارجر یې ویوړې دلته به دا شی ورته ولیکي ډسکرپشن کې ډیبټ که ویوړې پیسې به ته ډیبټ کې ورسې کریډټ که پیسې تا ته راوړې بیا به یې چېرته رسې په کریډټ کې به یې ورسې دوه فریډم ورکړل صحیح شو دا سیف کومه د چی شي په نوم د کسټمر لیجر په نوم کنټرول یې سیف کوم کسټمر که سپیس ورکم سپیس نه ده انډرسکور کسټمر انډرسکور لیجر کسټمر لیجر په نوم باندې موږ تاسې د کسټمر هم جوړ کړه اوس بیا ما تاسې وایي بل کم ټیبل جوړ کړم مشتریانو ټیبل مې جوړ کړه او ګودام کې چې څه لرو دا مې جوړ کړه بل څومره مو خرڅ کړي دا څنګه دا خو نه کېږي سیل دپاره به ټیبل جوړو آفرین د څه شي دپاره ټیبل جوړو سیل د فروشاتو دپاره به یو ټیبل جوړ کړو ښه ته پوهېږې که نه ته هم پوهېږې نور رحمان جنس چې خرڅو اوس فروشاتو ته جدا ټیبل جوړو ښه لیکمه اول ایس آی ډي سیل آی ډي بس اول نمبر فروش دوم نمبر بس داسې به روان وي انوایس نمبر به لیکل کېږي که نه په دې تاریخ مونږ خرڅ کړل راځو ورته لیکو چې حوصله به کوو که نه اول خو ټیبل یې جوړ یې کړو که نه راځو کم تاریخ کې مو جوړ کړه اول به ټیبل تکمیلوو ښه اوس دلته لیکم پی آی ډي کم پروډکټ مې خرڅ کړ پی نیم د دې پروډکټ نوم څه شی و چې موږ خرڅ کړه ښه کمپنۍ د کمې کمپنۍ و چې موږ خرڅ کړه ماډل کم ماډل و چې موږ خرڅ کړه بل څونه ډسکرپشن کوم مشخصاتو باندې مو خرڅ کړه صحیح ده اوس پرایس دا شی موږ ته په څو تمام شوی و ښه حوصله به کوو سل په څو مو خرڅ کړه دلته یو مو رسوو پرایس چې په څو موږ اخیستی و سل په څو مو خرڅ کړه ښه دې نه چې بیا بل جوړوو بل کې بیا دا پرایس نه پکې راولو چې موږ ته په دومره خرڅ هلته بیا فیلډونه لرې کوو تی نه که نه خو دلته موږ ته دا ضروري ده چې په دومره مو خرڅ کړه کوانټیټي 100 دانې مو خرڅ کړل ټوټل مجموعه د 100 روپۍ فروشات وسو ټوټل مو چې ولیکه چې 100 روپۍ فروشات وسول دلته راځم ورته لیکم چې څه شی کلکولیټډ صحیح ده او ورته لیکم چې سل ضرب د کوانټیټي دا به معلوم شي موږ ته به وښیي چې دومره روپۍ تا فروشات وکړل پیډ په دې کې څومره تحویل کړلې راته پوه شوې بیلنس څومره روپۍ پکې باقي پاتې شوې په سړي پسې ښه دا به هم څه وکړې کلکولیټډ ښه ورته به ولیکې چې ټوټل څونه روپۍ کې دي ماینس پیډ پوه شوه تحویلي ته نه منفي کوه ښه لیکم سی آی ډي په کم نمبر مشتری مې خرڅ کړه سی نیم د کسټمر یا د مشتری نوم چې شی و چې دا مو پې خرڅ کړه ښه خلاصه شوه قصه دا مونږ سره د فروشاتو ټیبل شو سل مې ورکړی بار سر کې که نه اوس راځو ټیبل جوړ شو د سل په نوم پرایمري کې نه ورکوو صحیح شو دا شو بل د چې شي ټیبل ته ضرورت لرو 80 په ټیبلونو کې ځین کار کوي ځه
بل چې شي ټیبل جوړو استاد څه ټول معلوم شي څنګه ټول معلوم شي لکه اخر کې استاد خو هغه مې دلته ورسېده هغه بیا دې نه کیوري جوړو ټیبل هغه ته خو نه جوړېږي ښه بلې چې شي ټیبل جوړو وایه ښه حمزه ماته وایي بل د چې شي ټیبل جوړو سیلر څه معنی خدا دا خو کسټمر یې اخلي که نه صحیح شو که نه هغه ته وینډر وایي مونږ چا نه چې مالونه راوړي مونږ مختلفو خلکو سره کاتي دي مالونه دې راوړم چین نه مال راوړم مثلا نور دایم خالد مر نه دلته راخلم خپلواک نه راخلم او کراچۍ نه موبایلونه او شیان راوړم دا د وینډرانو لیست هغه ته وینډر وایي وینډر هغه کس چې تاسو ته نه مال راوړي وینډر دپاره مو اوس یو ټیبل جوړ کړئ ښه کریټ ترازو ټیبل ډیزاین یو ټیبل جوړو وی آی ډي وینډر آی ډي اټو نمبر وی نیم د وینډر نامه چې شي د فون نمبر شماره د ټلیفون او ادرس ایمیل ایمیل به ولیکو او ایمیل پسې به چې ولیکو ادرس بس د کنور شیم لیکو زه بس د ورته یم صحیح شو ها هاي په همدا یو ټیکس ورکوم مثلا چې کلیک کو ارتباط ونه لري مشکل نشته پکې لیکل کېږي دا مو اوکې که او ورته وایم چې څو که دا اوکې او یې غواړی پرایمري کې ورکړي نو فعلا نه ورکړو دا وینډر ټیبل مو جوړ کړه بل اوس وینډر ته لیجر جوړو د وینډر کاته ها چې د هر وینډر جدا جدا کاته یې که نه چې جنس ته نه راوړو بس د هغه په کاتې کې باید ورسېږي چې فلاني نه موږ دومره جنسونه راوړي ښه دا مو راخلو دلته اوس څه کوو کریټ ته راځو ټیبل ډیزاین ټیبل جوړو ورته لیکم چې اول چې ولیکم کسټمر لیجر کې مو چې جوړ کړي دي که نه سی آی ډي یو کار بل کو رښتیا دلته دی چې دا کسټمر لیجر کې نه ده دلته موږ یو فیلډ د ټي آی ډي اضافه کوو ټرانزیکشن آی ډي ښه ټرانزیکشن آی ډي چې په کم تاریخ باندې موږ دا معامله کړې وله کم آی ډي اول معامله دوم دریم داسې پوه شوې هر ټرانزیکشن باید یو نمبر ولري ښه اوس راځم دلته کریټ ته ځکه چې بیا موږ په دې باندې ډېر کوډ کوو چې دا نمبر نه وي بیا موږ ته به کوډینګ کې دومره لانجه جوړېږي چې پوښتنه یې مه کوه هغه خو خلکو ته نه ښکارېږي دا هغلته خو ډیټابیس ډیولپمنټ کې ټول کنیکشن باندې جوړېږي اوس راځو ټیبل ډیزاین بل دی لیکم ټي آی ډي څوم نمبر ټرانزیکشن آی ډي ده ټي ډیټ کم تاریخ کې ټرانزیکشن وشو صحیح ده که نه او وی آی ډي دا به ډیټ اینډ ټایم کو کم وینډر سره مو ټرانزیکشن وکړو وی نیم د وینډر نوم چې شی ډسکرپشن تفصیل د ټرانزیکشن ولیکو چې څه مسله والا او لیکو چې څه شی ډیبټ صحیح شو او کریډټ ښه ډیبټ او کریډټ د چې لپاره لیکم د رفت او آمد دپاره ښه چې پیسې ورغلې که ته نه راغلې ښه پوه شو که نه پوهېږې دا به هم نمبر کې او کنټرول یې ثبت کوئ وینډر انډرسکور لیجر د وینډر لیجر په نامه باندې دا سیو کوئ پرایمري کې نشته غواړی پرایمري کې ورکړي ورته نو نه یې ورکړم اوس بل د چې شي ټیبل جوړ کړم دا خو مې جوړ کړ خو دا هلته کلکولیټ کوي که نه سیل کې ښه پرسنټ څه کوو خو موږ جنس واخیسته په دومره خرڅ مو که په دومره خلاص شو هلته پرافټ موږ ته کلکولیټ شو که ښه پرافټ مو کلکولیټ نه کړه دې سیل کې به پرافټ درته کلکولیټ کوم په دې سیل کې راځم ورته وایم چې څه شی یو فیلډ دلته اضافه کوم پرافټ صحیح ده که نه چې موږ ته ګټه وښیي ښه کلکولیټ ورته وایم سیل ضرب ده کوانټیټي ماینس پرایس ضرب ده کوانټیټي خلاص شو دلته به موږ ته دلته څه ښیي پرافټ ښیي ښه سیو کا او اوس بل وایې بل د چې شي ټیبل جوړو رحمت آفرین دا دې ښه خبره وکړه اوس موږ یو پرچیز خریداري ټیبل نه ده جوړ کړی اجناس چې اخلو ښه عام باید اوسېږي صحیح شو پوه شو که نه چې اخلو یې موږ چې جنس اخلو څو روپۍ اجناس مو اخیستي دي نوي دا باید موږ ته معلوم اوسي یا سټاک نه چې وام اخیسته بیا به سټاک ته څه کېږي اضافه کېږي به ښه پوه شو که نه په دې قصه نه یې پوهېږي اوس پرچیز دپاره ټیبل جوړو ټیبل ډیزاین ته راځم ورته لیکم چې څه شی پرچیز انډرسکور آی ډي صحیح ده اډو نمبر ها اډو نمبر پی ډیټ کم تاریخ باندې مو پرچیز وکړه صحیح شو پی آی ډي کم پروډکټ مو واخیسته ها کم نمبر پروډکټ مو واخیسته پی نیم د دې پروډکټ نوم چې موږ واخیسته کمپنی د کومه کمپنۍ وو ماډل کم ماډل وو صحیح شو ډسکرپشن تفصیل د ولیکا مشخصه صحیح ده کنه پرایس په 100 روپۍ مو واخیسته کوانټیټي 100 دانې مو واخیستل صحیح شو
ټوټل مجموع 100 روپۍ شولې دي ټوټل مو غلط کړی بیا په بل ورځ پسې ګرځو لانجه جوړي ها کیلکولیټډ ورته هم چې پرایس راځو ملټیپلای بای چی شي کوانټیټي ها او راځو ورته لیکو چې بل څه آفرین دا څه پیډ څومره مورته تحویل کړلې مجموعه دومره پیسې شولې څومره مورته تحویل کړلې ها او بیلانس 100 روپۍ په مونږ باقی شولې د دې خریداري کې چې بل ورځ بیا د وینډر کاتی ته ورځي ښه کیلکولیټډ ورته لیکم چې ټوټل ماینس پیډ ښه او اخر کې لیکم وی آی ډي کم وینډر نه مو دا واخیسته وی نیم د وینډر نوم چې دا مال مو ته نه واخیسته پوه شوې کنټرول از دا ټیبل مو ثبت کړه چې په نوم د پرچیز پر باندې پرایمری کې نشته نه ورکو ښه بل د چې ټیبل جوړو بل هغه صحیح خبره وکړه رحمت دی ایکسپنسز د مصارفو ټیبل جوړو چې مصارفو ټیبل جوړو وای کرا دا برق بل دا خوراک دا بل چی دی ها راځو کریټ تا ټیبل ډیزاین او دلته مراوان څه کو ورته لیکو چې څو ورته ولیکو کرا ها اول به ولیکو چې کرا ورته لیکو ای آی ډي ایکسپنس آی ډي ها ایکسپنس نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 داسې ایکسپنس آی ډي نه رواني او لیکم چې ای ډیټ ایکسپنس ډیټ ها مثلا کوم تاریخ کې دا مصرف شو ډسکرپشن تفصیل د مصرف هو اوله مصرف شو یا ټایپ هم ورکا چې ورکا ټایپ سره کوم مصرف ډوډۍ والا تیل ول چی چې هغه نویت معلومي بل ورته د میاشتې اخر کې ته ګوري چې څونه دا مصرف کړی دي او ډسکرپشن کې ډوډۍ والا دلته تفصیل لیکه 15 دانې هغه وي دوه ډوډۍ وي سې شو غانه دا درا واخیسته او ورته لیکه چې څه شي اماونت سو روپۍ وي صحیح شو کنه دا مو سیف کړه دا ټیبل د چی شو د ایکسپنس د مصارف بل د چی ټیبل جوړو وای بل نه بس نه دا مونږ موبایلونه خلکو ته جوړوو خلکو ته سافټویر هم کاپی کوو دا غوي پیسې چیرته ورسوم صحیح ده پوه شئ ریپیرینګ لپاره یا مثلا د دې لپاره ټیبل جوړو کریټ ته راځو ټیبل ډیزاین ښه ټیبل جوړ کا لیکم چې چی شي آر آی ډي ریپیرینګ آی ډي مثلا یو شی دار شي چې دي کې هغه مشکل نه دا بیا کیپشن کې بدل قبل شي پکې ولیکه پوه شئ او टी आई डी ورته ولیکو ट्रांजैक्शन आई डी تاریخ ट्रांजैक्शन کم اول نمبر ट्रांजैक्शन دوم نمبر ट्रांजैक्शन کنه टी ډیټ ډسکرپشن د ट्रांजैक्शन څه قصه والا پکې موبایل टी ډیټ کم تاریخ کې دا ډسکرپشن هغه وشو ډسکرپشن ټایپ سره کم ته سافټویر او ریپیرینګ وکنه ډسکرپشن کې ریپیرینګ و چې شی جوړ کړي ورته ولیکي چې فکس سکرین دا شی تفصیل دی ولیکا اماونت او 100 روپے دی نه واخیسته کنټرول اس تاسو سیف کدا دي چې مثلا ادر انکم په نوم باندې ادر انکم صحیح ده کنه یا ریپیرینګ نوم ورکا په شاعت ارتو ما نوم ورکا ادر انکم نور ده بل د چې ټیبل جوړو هغه حساب کوم قرضې شو وتلی ها کوم قرضونه شو وتلی دي څنګه سمانه وتلی کوم کسٹمر د بقایا دي واخو کسٹمر لیجر کې عمل تخکاری کی کنه کسٹمر لیجر کې والد د دې اخکاری کی چې فلانه دا د دومره ورکړي دومره پیسې پاتې دي ها بل د چی شي فروشات من جوړ کسل لیبل په خرڅ مو بل چی شي جوړو بل داس مونږ تاسو دلته د کیش ټیبل جوړو د نقد پیسو همیشه باید مونږ ته پیسې نقد معلومي چې مونږ سره څومره پیسې شته ده چې راځي مال د باید ورسیږي چې زم دلته باید ورسیږي د کیش فلو لپاره باید تاسو هغه ولرئ چې څومره پیسې تاسو سره پاتې کیږي ها بیا دې کې انټری نه کوو خو فقط خي کاری نور ټیبلونو نه ورته راځي ها راځو کریټ ته ورته لیکم چې څه شي دلته لیکم टी आई डी ट्रांजैक्शन आई डी اول نمبر ट्रांजैक्शन टी ډیټ تاریخ د معاملې څه تاریخ او ډسکرپشن تفصیل د معاملې ورکړه چې څه حساب پیسې لکم درکه راغلی یا پیسې لکم درکه لاړې کراغله ډیبټ کې ورسوه او لاړې چرته ورسوه کریډټ کې ورسوه بس دا د کیش په باندې دی ها چی شي د پوی کوم چې انټری پکې وکړو دا په اکاونټینګ دی باید ویلې ښه چې دی په رولز باندې پوي شي دا مور واخیسته او نو ورسېدې دا ټیبل لرو بل چې شي بل استاد مثال په دې کې پر انسان د چانل پیسې چانل شي موبایل جوړ کړل شرمندان نه خپل رئیس څنګه رئیس یا دکان د خالد رحمت الله رئیس بس خلاص وړي ها ها اوس رازو دلته ها دی وای چې د شریکان لري چې لري خدایو چې دیو کما سي کیږي دویم کډیره د تاکټ کم به پروجیکټ رسیږي نه خطیږي باندې ها اسو کټه دا اوس مازین کې دومره شان کې دومره درته لوی کما چې
چې خپل درته پته ولګي. امپلای د پاره بخش ورته ورکوم، د کارمندانو د معاشاتو سیستم جدا جوړوم، حاضری درته پکې جوړوم، بل شی کوم. خو موږ غواړو چې دلته د ډیټابیس د جوړولو هغه طریقه زده کړو. بیا ډېر اوږدېږي سره ښه. نو دا مو راواخیسته پوه شئ که نه په دې قصې باندې. نو دا شو په دې. نو راتلونکې ورځ به انشاءالله د دې ترمنځ موږ ریلیشنشپ شیان جوړو. خیر نن مو کم ویلې، بیا به سبا ته تفصیلي سره پکې وغږېږو ښه. او شروع مو وکړه ورته انشاءالله ښه. او دا به راواخلو سټاپ دی.